زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده خدایا زیات کړي یو پلسا د پښتو د لیلا حسن خدایا زیات کړي یو پلسا د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کړه او زه د وچ هډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي زه د وچ هډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخن سیوری په معنا کې همایون کړه زه د خپل قامي فکر د خپل قامي سیاست سپسالات او د عوامي نیشنل پارټۍ ریاض څانګې صدر جناب ګلزمین خان صاحب ته خواستم چې هغوی راشي او خپل خیالات تاسو سره شریک کړي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرشيلي ونو زور ور بيد زور نتختي سرشيلي ونو زور ور بيد زور نتختي او خلد استبداد په پریادونو ماته دې نشي جب مې د کړي سوداګر چې پښتون ګټم او دې کې د پښتو په دولتونو ماته دې نشي او موږ د انبت مجرمان موږ لیونی د ژوند دا د سرنشیمو په دارونو ماته دې खियाम अकबर साहब नायब सफीर पाकिस्तान उनके साथ आए हुए मेहमान पस्टेज नास्तु अरबस्तान पख्तो ادبي تړون صدر غلام در سے زمون د زړه आवाज زمون قامي شاعر او زمون د خوخي مشر زرين پريشان سے پدې سټیج کې ناس د مختلف ادبي تنظیمونو ملګرو او پدې پندال کې د عوامي نېشنل پارټۍ ډېرو عزتمندو ګلالو ملګرو سره سلام را قبول کړئ زه ستر سیکرټر صاحب هم قدغن لګولی دی په غوږ کې مې یو خبر راورسېده زه یو خبره کوم چې دا د پښتنو محفل دی دا د شاعرانو د ادیبانو محفل دی او په دې کې چې د پښتون قام په دې کې چې د پښتو ژبې د ترقۍ د آبادۍ خبره نه وي لازمي به دا خبره کېږي محفل به وړاندې ځي د ټولو نه اول خو زه یوه غلطفهمي لرې کول غواړم چې زما ورور محب ګل ډېرې ښایستې خبرې وکړې او لاک لاک شکر دی چې زموږ نه په پښتو کې ډېر تېز لاړ زه هغه ته سلام کوم د هغه پښتونولۍ ته د هغه پښتو ته خو یوه خبره د هغوی ذهن ته اچوم چې پښتو دې حکومت د رسم پورې لازمي کړې ده پښتو ژبه په نصاب کې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت په پښتونخوا کې لازمي ګرځولې ده او انشاءالله د هغې دپاره چې کومه پراسس دی روان دی کېږي به نن ډېر خوندور محفل په دې دی چې د زرین پریشان صاحب
د یو قامي شاعر سوچ فکر چې په ننني دور کې د هغه کومه کتاب نن زموږ مخې ته پروت دی چې سپرلے دی په لمبو کې نو دا عکاسي کوي د هغې پښتنو سپرلے دی په لمبو کې دا عکاسي کوي د پښتونخوا د پښتنو چې که نن موږ د ظلم لاندې ژوند تېرو که نن مینځ القوم پښتون د ظلم او زیاتي سره مخامخ دی نو باید چې په هغې کې شاعر خپل منډه ووهي باید چې په هغې کې ادیب لیکوال خپله برخه واچوي ملګرو مونږ خو دا خبره کوو په دغه سره چې شاعر د قام سترګې شاعر د قام سترګې وي او د شاعر لیک د شاعر نظر دا د قام دپاره د ښې لارې تعین کوي نو زه زرین پریشان صاحب ته سلام کوم زه د هغه پښتو ته زه د هغه ننګ او د هغه غیرت ته سلام کوم چې په نن دور کې نن د دې سختو مطابق دی راپاڅېدلی دی او دې سپرلے دی په لمبو کې یو اواز یو پیغام پښتنو ته ورکوي موږ یو خبره په دعوه سره کوو چې په کم ادب کې په کم لیک کې په کومه ژبه کې د باچا خان نوم نه وي د کومې ادب سره د پښتنو نوم نه وي هغه ادب لاندې کړی دی ملګرو ځکه چې باچا خان بابا راپاڅېدو او چې په دې ملک کې تورې تېرې وې او تعلیم نه و او انګریز راغلی و نو څه و په هغه وخت کې د پښتنو دپاره د علم رڼا خپره کړه او دوه رسالې یې وشوې مونږ فخر کوو په خپلو مشرانو ځکه مونږ د پښتو خبره کوو ځکه مونږ د پښتونولۍ خبره کوو ځکه مونږ د ضدولۍ خبره کوو ځکه مونږ د قام خبره کوو ځکه مونږ د امن خبره کوو چې زموږ مشرانو موږ ته دا درس راکړی دی د پښتنو د علم دپاره یې پښتون رساله وایسته نن وګوره پښتون رساله هغه وخت کې چا سوچ هم نشو کولی او دا هم درته وایم مشران ناست دي دا تاریخي خبرې دي دا د بناوټ خبرې نه دي چې زموږ په سټیجونو سبا پټ شي لوی خلک په هغه وخت کې لوی خلک په هغه وخت کې د چا سره ناسو پسند کي مونږ وایو چې مونږ په خپلو اتلانو په خپلو پښتنو مشرانو باندې فخر کوو چې هغه د هر ظالم خلاف راپاڅېدلی دی د هر ظالم جابر خلاف راپاڅېدلی دی او د حق اواز یې چوت کړی دی او د قام او د ننګ او د پښتو خبره یې کړې ده عجیبه خبره ده عجیبه خبره ده نن به یو سړی راپاڅي ما به زما د تاریخ نه خبروي 15 کاله چې باچا خان بابا د پښتنو دپاره او د ازادۍ دپاره په جیل کې تېرول د باچا خان بابا نه بل غټ خان و د هغه نه بله غټه کورنۍ وه خو د هغه په مقابله کې ولاړ خلک چې تاریخ لیکل دي تاریخ او که چاته نه معلوم نو ولې ګوري پیکس او سېکتر د ولي خان کتاب چې رښتیا دي او د انګلینډ د لایبررۍ نه لیکل کړي دي چې څوک تنخوادارو چا دا قوم خرڅ کړی و چا دا وطن د ظلم سره مخامخ کړی و د یو کس نوم لیکلی شوی دی او تاریخ ګواری چې پروت دی ولې به یو سړی د خپل تاریخ سره خبره کوي زه وایم پښتون دومره بېننګه نه دی نن چې پښتو نن چې د پښتنو حکومت دی نن چې پښتانه په حکومت کې دي نن زه چې په یونیورسټۍ کوم ما دا تصور هم نشم کولی چې زما په پښتونخوا کې به دویمه یونیورسټۍ م راشي ولې د بعضې خبرو نه ځان پټوو ولې حقیقت نه وایو نن ستا په پښتونخوا کې وایي یونیورسټۍ د کوم ځای نه رالي د اسمان نه رالي د پنجاب نه رالي د سند نه رالي خو صوبایي حکومت دا همت وکړو او د پښتنو د تعلیم دپاره یو سوده جوړه کړه نن شپږ یونیورسټۍ نورې ستا په پښتونخوا کې دي نن شپږ دېرش کاله چې ستا په پښتونخوا کې پاکستان د زه معذرت غواړم ځکه چې دا د پټې خبرې نه دي پاکستان د ازادۍ نه مخکې نن څو کاله وشو نن ستا په پښتونخوا کې شپږ دېرش کاله ژوند نوي راځي د کوم ځای نه راغله دا د دې خلکو وکړه دې د پښتنو مشرانو دا صلاحیت و زه دا وایم چې که موږ وار کړو نو دا زموږ په اتفاق کې ده لاړ شه که نه لاړ شه ته هم دا غږ ته ور واوړه که نه ته خو هم چاته ووایه راشه ما دا سرګنډه ورته وه چې سا شر دې کوي خو په مونږ کې خو بیا دا ګوتې شتي که نه نو زه به یو خواست کوم زه به یو دا خواست کوم چې په ننني وخت کې
په ننني وخت کې موږ ته ډېر ستړي را په غاړه دي او دا شاعرانو ادیبانو ملګرو نه خو انتهایي پرزوره علمي مطالبه مې ده چې کله قام سترګې یې او نظر ځغلوئ نو نن دور دی ستاسو نن به راپاسئ د صحیح لارې تعین به کوئ نن به دا قام آبادوئ دا خاوره آبادوئ دا ولس به آبادوئ او د الله رب العزت نه به دا سوال کوئ چې ای رب العزته کومه خلکو په دې وطن باندې اور بل کړی دی او کم چا چې د پښتنو کور ته اور اچولی دی رب العزته که د هدایت نصیب نه وي رب العزته په خپل کور ورته اور ولګي چې په درد او په دغه پرې شي افسوس خبره ده وزیر زما شهید کیږي کارکون زما شهید کیږي مشر زما شهید کیږي حکومت هم زما ده بدل به څه ګناه ده دا ګناه مې ده چې دا خاوره دې آباده شي دا ګناه مې ده چې دا پښتون دې آباد شي دا ګناه مې ده چې پاکستان سلاميت پاتې شي دا زما ګناه ده نو که دا ګناه او دا غداري دا د نن نسل کاله مخکې ما کړې ده نن یې کوم او سبا یې د پاکستان ازادي د پاکستان آبادي د پاکستان سلاميت دا چې تر څو پورې د پښتنو په کور باندې امن نه راغلی هیڅ شي کېدی نشي جوړولی زه سوال کوم ټولو ملګرو ته که نشنلان نه یو پښتانه یو که پارټي م یو نه ژبه م یو ده پښتو م یو ده قام م یو دی ځمکه م یو ده خاوره م یو ده په دې باندې به ننګ او غیرت کوو په دې به ننګ او غیرت کوو پرېږده سیاست په بار کوو سیاست په د نورو خلکو سره کوو زه معذرت غواړم خبرې لږې زیاتې شوې خو بعضې حقیقت تلخه مې ملګرو یو ځل بیا ستاسو نه تمه لرم چې نن یو دور را روان دی بیا نن که موږ نن هغه سوچ هغه قامي سوچ هغه قامي لاره هغه د ژبې هغه د پښتونولۍ هغه د عزیزولۍ لاره خپله نه کړه باید چې نوی نسل به مو واک نه کړي نو ستاسو نه دا خواست کوم چې موږ ټول د خپلو کورونو نمایندګان یو وارثان یو پکار دا ده چې موږ هغوی ته پیغام ولېږو چې هغه خلک میدان ته راوباسئ هغه خلک اسمبلو ته ولېږئ هغه خلک چې په قام وي هغه خلک چې دا خاوره آباد وي هغه خلک چې دا وطن آباد وي دا قام آباد وي زه بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم ټایم لږ دی مشران به خبرې کوي او نورې به په پټو سترګو باندې ولګي نه کوم دا یو متل د تفاصیلي تجزیه کوم نور به په پټو سترګو ولګي نه کوم میدان ته به راوځو قام به ګټو پښتو به ګټو ولس به ګټو امن به راولو سرونه به شیندو انشاءالله دا زما ستاسو سره وعده ده چې موږ دا ناس کسان هم په موږ کې انشاءالله همت استقامت قوت وي پښتو وي ننګ غیرت وي انشاءالله تعالی د پښتنو یا د پښتو ژبې هیڅوک لار نشي کوي زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم مننه هم کوم د زرین پریشان صاحب د عربستان پښتو ادبي تړون چې دا او یو خبره ورته کوم چې نن نه د باندې نه زه به دا ووایم دوه نوي نه د پریشان صاحب سره زموږ تعلق دی موږ د عوامي نسل پارټۍ په سعودي عرب کې د هر ادبي تنظیم او زموږ دپاره د پر اسمان دی موږ په هر ځای کې هلې ځلې ورسره کړي دي زموږ تعاون ورسره په هر ځای کې شامل دی انشاءالله د دوی په حکم کې موږ حاضر یو موږ نن نه پرون نه سبا نه موږ د نن نه شل کاله مخکې چې ادبي تنظیمونه شروع شوي دي پریشان صاحب ناست دی موږ خپلې هلې ځلې وړاندې کړي دي زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم او په دې الفاظو چې د پښتون په مینه مست نګیالو ای پښتنو راځئ چې یو موټی آواز شو دا خپله ژبه وګټو دا خپله خاوره وګټو دا خپل قام خپل وطن خپل ملت وګټو چې سبا هم زموږ او زموږ د بچو شي ډېره مهرباني او په دې الفاظو چې شعر بیا نه ګڼئ خازې شنې مې په قبر مې ولاړې او که غلام مړ راځئ توکۍ پې لاړې چې په خپل وینو نه یم لمبېدلی په مامه پلیتوئ د جومات غاړې او چې سوری زه د ظالم په ګولو نشم مورې ما پسې په کم مخ په ته جاړې
یا به دا بې ننګ عمل باغ یادن کړم او یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې